السلام علیکم ګرانو کتونکو. یو ځل بیا ذوالفقار کیف د خپلې پاڼې ذوالفقار کیف ویډیوز نه تاسو سره ولایت خان کاکا چې د دې نه یو څو میاشتې مخکې ورته هم موږ ویډیو کړې وه، په زوی باندې د کینسر اوازه وه او هغه لړکې هغوی ته موږ ویډیو کړې وه، څه لږ ډېر امداد هم هغوی سره شوی و، د هغوی د علاج څه نه څه دغه روان شوی و. هغې هلک باندې اوس بیا اټیک هم شوی دی، د هغه په سټ کې بیا چې دی نو هغه غوټې د کینسر چې کوم څیزونه یاد کړي وو هغه هم پې شوي. نو هغه خو هم په خپل ځای مسله ده او دې خوا چې دی نو ولایت خان کاکا د خلکو نه قرضونه اخیستي دي د زوی علاج دپاره، ځکه چې کې یو زوی دی کوم چې روغ دی او هغه هم چې دی نو بیمار دی، د رزق نوره څه وسیله نشته، دا بابا په سپینه ګیره باندې خپل وس دس کوي، خو اوس د دیاړۍ مزدورۍ هم نه دی چې مزدوري وکړي کار وکړي. په دې وجه حالات ډېر زیات ګډ وډ دي، ډېر زیات خراب دي. نوره خبره به درته کاکا خپله وکړي. کاکا څه مسله ده جي؟ السلام علیکم. زما ټولو پښتنو دا ورونو له ټولو لا سلام علیکم. ورونو داسې کار شوی دی 3 کاله زما د وړوکي د علاج وشول چې ما د ده علاج کولو، زما نوره څه وسیله نه وه، ما به د دپاره منډې تړې یو نه بل نه هر څه به ما کول. ما 3 کاله دا راښکل او ډېر غټ علاج و په شوکت خانم کې، ما سره د ده ثبوت دی، هر څه شته، لکه د داسې دغه نشته خبره. اوس چې دی ما د دپاره چې لکه خلکو نه پیسې میسې راوړې وي، کوم چې ما له چا هسې راکړې وي هغه خو خود وي، خو ما لکه قرضانه د دپاره پیسې راغېستې وي. اوس لکه 3 کالو پورې ما له چا غږ نه کولو، اوس هغه خلک ما له پیسې غواړي. نو بس دغې دپاره ما ذوالفقار بهلول وویل چې ته راشه دغه وکړه، که چارونو موږ سره څه دغه وکړو چې د پردۍ قرضې نه زه خلاص شم. او دا کور مو خپل دی؟ کور جي کور هم خپل نه دی، دا د دې ګاونډي دی، د دې زه 1000 روپۍ کرایه ورکوم. ځمکه زما نشته، هېڅ شی زما وسیله نشته چې زه لکه که زما کور وی ما به کور خرڅ کړی وو، که ځمکه مې ما به ځمکه خرڅه کړې وه، لیکن هېڅ وسیله زما نشته چې زه دې دپاره وکړم. نو بس زه خپل ورونو له دا دغه کوم اپیل کوم چې بس خدای د رضا دپاره چې ما سره څوک هم څه دغه کوي. کاکا چې چا نه پیسې او قرضې راغستې دي هغه ټول خلک ترېنه خپله قرضه غواړي، مجبوري ده او مجبوري ډېره بد شی دی. تاسو مخې ته کاکا ولاړ دی، تاسو ته د مرستې دپاره اپیل کوي، کوم ورور چې څه قسم ته مرسته دی سره کولی شي، الله پاک دې وله بدلې ورکړي. د لوی الله په امان.